یو ځل بیا ستاسو په درون استقبال کې حاضر شوي یو. نن را سره په خپرونه کې ځوان شاعر، ښه شخصیت، د ښه فکر خاوند سردار آغا کلیوال صاحب موږ سره په دغه خپرونه کې ناستې کوي. د هر څه نه وړاندې خپل میلمه ته په خپرونه کې هرکلی او ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ کلیوال صاحب. مننه احساس صاحب، تاسو ته سلام. ستاسې د دغې خپرونې لیدونکو ته سلامونه. هیله د ټول برک روغ یې او د صحت جامې به مو په تن وي. زه ډېر خوشحاله یم چې دا وخت له تاسې سره یم. ستاسې هم کور ودان چې په دغه ادبي خپرونه کې مو دا ځل ماته مقرر کړه. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه کلیوال صاحب. د ماښام شور لیدونکي به ډېری مینوال به تاسو پیژني. د ماښام شور لیدونکي به په دې تمه وي چې کلیوال صاحب به د کوم ځای او تعلیم به یې څومره کړي. که لنډه پیژندګلوي مینوالو سره کوي نو ډېره به ښه شي. مننه احساس صاحب. زه د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ یم او زده کړې چې دي تر 14مه لرم. البته دارالمعلمین مې ویلې او بیا که وروسته ژوند وفا وکړه مخکې به ځو انشاءالله. کلیوال صاحب شاعري په اړه راته ووایئ چې څو کاله تاسو کېږي شاعري کوئ او څومره تعداد تر اوسه پورې مې شعرونه لیکلي؟ مننه احساس صاحب. تر 1990 کال نه لګیا یو شعر لیکو او تر دا وخت نو تقریبا 8.5 کاله کېږي او یوه ټولګه دغه د چاپ ته تللې ده. اوس چې موږ تاسو دا خپرونه کوو انشاءالله را به شي دې څو ورځو کې او بل هم چاپ ته چمتو ده انشاءالله هغه به هم چاپ شي. نو د 2 ټولګو په اندازه شاعري مو کړې. ښه، د کتاب په اړه مینوالو ته معلومات ورکړئ چې کتاب را روان دی او څه شي په نوم دی؟ مننه. کتاب را روان دی انشاءالله د لنډو څو ورځو کې به راشي. ته به د زړه په رنځ اخته پاتې شي. شعري ټولګه ده، دا زموږ لومړۍ هڅه ده انشاءالله چې ډېر ژر به د مینوالو د شعر خوښونکو لاسونو ته ورسېږي. ښه، ډېر ښه. زموږ او مینوالو له مبارکي ومنئ. مینوالو په دې تمه چې کلیوال صاحب به موږ ته خواږه خواږه شعرونه وایي نو مینوالو ته به څه وړاندې کوئ؟ مننه. غزل دی چې زه دا منم له تهمتونو نه به ځان ساتي. زه دا منم له تهمتونو نه به ځان ساتي. زما لالی په محبت باندې ایمان ساتي. د دغه دور د یارانو درته څه ووایم. د دغه دور د یارانو درته څه ووایم. د دغه دور د یارانو درته څه ووایم. خلک ناپوهه د لستوڼي کې ماران ساتي. ډېر زبردست، ډېر زبردست. پلار ته دې وایه چې د ستا په غوښتو نشي خفه. پلار ته دې وایه چې د ستا په غوښتو نشي خفه. دروازې لوړې ږدي چې څوک کور کې خان ساتي. ډېر ښایسته دی. هغه سړی په خپله هم په معیار نه وي پوره. هغه سړی په خپله هم په معیار نه وي پوره چې څوک په چا شک ساتي، په چا باندې ګمان ساتي. ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته دی. اوس کلیواله تا ته درشمه که څه وکړم. اوس کلیواله تا ته درشمه که څه وکړم. زما زړګی دی ما په یو دو کې حیران ساتي. ډېر زبردست، ډېر زبردست. په یو دوه شعرونو به نه خلاصېږي. مینوال به په دې تمه وي چې کلیوال صاحب اوس موږ ته ښه ډېرې غزلې وایي، خواږه خواږه شعرونه به وایي، نظمونه به وایي. نو میکس تاسو درکوم او 3-4 شعرونه مینوالو سره شریک. مننه احساس صاحب. دغه بیتونه زموږ ملګري شفق غیرتمل ته ډالۍ دي چې دا خو د ستا په بېلتانه کېږي. دا خو د ستا په بېلتانه کېږي چې زما سترګو کې اوبه کېږي. دا خو د ستا په بېلتانه کېږي چې زما سترګو کې اوبه کېږي. په محبت باندې دنیا ودانه، په محبت باندې دنیا ودانه، په نفرتونو باندې څه کېږي. دلته په مینه باندې سر ورکوي. دلته په مینه باندې سر ورکوي. دلته لفظونه پښتانه کېږي. مونږه شپه وخورو د یو بل په غېږ کې. مونږه شپه وخورو د یو بل په غېږ کې. زموږ خوبونه لمر خاته کېږي. دا جمعه به دا دی مړ شمه زه. دا جمعه به دا دی مړ شمه زه. په دې جمعه د ستا واده کېږي. ته یې روانه زه ولاړ بېوسه. ته یې روانه زه ولاړ بېوسه. دا خو قیامت په ژوندانه کېږي. کلیواله زه به کومه خایم. کلیواله زه به کومه خایم. سل ناروا زما په زړه کېږي. نه په دم وشول او نه په تاویزونو. نه په دم وشول نه په تاویزونو. نور به نه تړم زړه په تاویزونو. نه په دم وشول
او نه په تاویزونو نور به نه تړم زړه په تاویزونو یو مې لرې که او بل مې ورته راوړ یو مې لرې که او بل مې ورته راوړ لیونی که شي لږ ښه په تاویزونو هغه زهر خلک هغه زهر خلک شل شکرې او خواږه په تاویزونو نه ملال علیه نه بلا دې واخلم نه ملال علیه نه بلا دې واخلم مه دې زړه خوره مه ماغزه په تاویزونو د میالي بابا المسیح خو کفر وکړه د میالي بابا المسیح خو کفر وکړه رانه ویې غوښته خوله په تاویزونو کلیواله مونږه څه بې فنه خلک کلیواله مونږه څه بې فنه خلک مونږه څه زموږ یې څه په تاویزونو ډېر زبردست بل غزل ورسره شریک ویني زړه خراب جسم ویني زړه خراب جسم نه دی پاتې ورژید ګلاب جسم ویني زړه خراب جسم نه دی پاتې ورژید ګلاب جسم نه ګورم هر سړی له نه ګورم هر سړی له نه ګورم مخ د سړی واړوي جذاب جسم تا ورته ور یاد کړه مخ کې وسسئ سم مې اړولی په عذاب جسم مزرانه لري مزته لري مزته نور دې د بلتون نه لري تاب جسم وخت کلیواله قتل شوی دی هسې په ژوندو مې د حساب جسم ډیره زیاته مننه کلیوال صاحب ډیر خواږه غزلې مونږ ډیر خوند واغست امید لرم چې مینوالو به هم خوند ترې اغستی په اخر کې پیغام دی مننه احساس صاحب پیغام مې هغه ملګرو ته چې والدین ژوندي وي ډیر قدر یې وکړئ ډیر عزت یې وکړئ دا داسې یو نعمت دی که یو ځل مونږ د لاسه ورکړو بیا بیرته نه راځي که د چا نه وي نو هغې دې ورته دعاګانې کوي او خدای دې ورته اجرونه ورکړي او د چا چې شته نو هغې دې ډېر عزت وکړي د وخت راکولو نه مو ډېره زیاته مننه ډېره مننه احساس کور مو ودان دا و د ماښام شور ادبي خپرونه چې په دغه خپرونه کې ځوان زلمکی شاعر ښه شخصیت سردار آغا کلیوال صاحب موږ سره په خپرونه کې ناستې درلوده تر بلې خپرونې ما ذاکر الله احساس او چې له یو بل نوي شاعر سره ستاسو په دروند استقبال کې حاضرېږم تر هغې